دا واقعه پرون مازدیګر شوې ده په کاکوزۍ ټون کې تر 5 بجې پولیس ورغلي دي. د پولیس سره دوی چې بعد نور پولیس نفري ورزیاته کړې ده، هلکانې د کوره پورته کړي دي، غرونه بیولي دي، هلته ویشتلي دي، 2 مړه دي، یو تر اوسه پر لاپتا دی. دا خو نو پولیس خپل انکوایري کوي، خپله صفایي به پولیس پرېښيي. تر اوسه پورې د پولیس موقف نه دی راغلی. زموږ خو دغه ډیمانډ دی چې به کم لاپته سړی دی هغه دې بازیاب شي او پاتې سولو د دې اګین چې جوډیشل انکوایري وشي او اف آی آر ډلان چې د متعلقه اس ایچ او د هغې په اګینسټ باندې چې وایي تا به کم تور کړی ده، عدالت نشته، پر 5 بجې باندې ته د کوره خلک پورته کوې بیا وژنې. دا اوس کم قانون دی؟ که چیرې د دې خلاف کیسونه شته، عدالتونه موجوده دي، په عدالتونو کې مجلس سره وشي. زموږ مطالبې دغه درې مطالبې دي چې جوډیشل انکوایري او اف آی آر او دا کم یو چې ورک دي هغه دې بازیاب شي. یو حبیب الله عرف سفر محمد او بل پیدا محمد عرف ګاګی، بل محمد، دا درې سکه سره ورونه دي. دا کم جایز ډیمانډ دا پروسیو نه دی رساده پرې ټول علاقه سره نه ډیمانډ دا چې اف آی آر پلان شي متعلقه اس ایچ او باندې او جوډیشل انکوایري دې وشي او کم شي یو کس د دې ورور د 2 هلکان چې مړه دي د 3 ورور لاپتا دی چې هغه باندې